د یخنۍ په دې موسم کې به مونږ څنګه خپل سینه د خرابېدو نه بچ کوو یا په دې موسم کې به مونږ څنګه مرۍ د خرابېدو نه بچ کوو یا که چیرې مونږ ته ټوخي ولګېږي په دې موسم کې نو هغه ټوخي به مونږ څنګه زر ختمو چې زمونږ صحت ته نور نقصان ترې نه میلاویږي او زمونږ صحتمند وي. نو داسې یو څو طریقې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. که چیرې تاسو خپل صحت خیال په دې طریقه باندې وساتلو نو ستاسو چې کومه سینه خرابېدل ده دا به ډیره زیاته کمه وي تر دې پورې چې ستاسو سینه به نه خرابېږي یا ستاسو چې کومه مرۍ ده دا به هم نه خرابېږي او که چیرې تاسو ته ټوخې لګېدلې وي نو هغه ټوخې به هم ختمېدو طرف ته درومي. نو د ټولو نه اول تاسو به په 24 غنټو کې د 5 ګیلاسو نه 19 تر 8 ګیلاسو پورې اوبه څښئ خو اوبه به تاسو تړ مې څښئ هرګز به یخې اوبه تاسو نه څښئ. دویمه دا خبره که چا هم سینه خرابوي یا د چا هم مرۍ خرابوي یا چاته بار بار ټوخې ورځي نو د ټولو نه اول هغه ته پکار ده چې د ماسک استعمال دی وکړي او دویمه دا خبره که هغه ماسک نه استعمالوي نو څوک چې د دې سره میلاویږي هغه ته ضروري دا خبره ده چې د ماسک استعمال دی وکړي ځکه چې په دې یخنۍ موسم کې کم وایرس چې دی هغه ډېر زیات پریشانېږي د نور موسم په مطابق باندې چې د دې د وجې اکثر په کور کې یو ماشوم یا یو انسان ته د سینې خرابي وشي او د هغه د وجې نورو انسانانو ته بیا د سینې خرابي او د مرۍ خرابي ورته راځي. او درېمه دا خبره که تاسو ته ټوخې هم وي یا ستاسو سینه هم خرابوي یا ستاسو مرۍ هم خرابوي تاسو به یو ګیلاس اوبه وخوټ کوئ او په هغه کې تاسو 2 چمچې شات یعنې ګبین واچوئ او د دې سره یو نیمبو تاسو پکې واچوئ او دا تاسو څښئ نو ستاسو که سینه خرابوي یا ستاسو مرۍ لږه شان خرابوي یا تاسو ته لږ شان ټوخې وي نو دا ټوخې هم ورسره ټیک کېږي ستاسو سینه هم بهتروالي طرف ته راځي او ستاسو په مرۍ کې کم پړسوب یا کم خارښ شانتي کوي هغه ورسره هم ټیک کېږي ځکه چې په ګبین کې انټي بیکټیریل نیچرل پروپرټي ورته ویل شي هغه دې پکې په نیمبو کې وټامین سي ده چې ستاسو امیونټي مضبوطوي او ګرمې اوبه ستاسو د صحت لپاره په دې موسم کې بې انتها فایدهمنې دي. او څلورمه چې د ټولو نه زیاته او ایزي طریقه ده هغه دا ده که ستاسو مرۍ خارښ کوي یا د خرابېدو طرف ته روانوي نو په یو ګیلاس تړمو اوبو کې تاسو مالګه واچوئ او هغه تاسو غړغړې کوئ چې د هغې سره ستاسو په مرۍ کې کم پړسوب یا د خارښ په شان کم علامات تاسو ته محسوسېږي دا ورسره ختمېږي.